که چیرې ستاسو د معدې نه بار بار ستاسو خولې طرف ته تروش وي به راځئ چې دې ته په میډیکل کې ګرد ډیزیز ویلی شي، یعنې د معدې یو داسې بیماري ده چې دا د هغې علامات دي. یا که چیرې ستاسو کومه معده ده هغه بار بار سوی کوي چې هغه ته هرډ برن ویلی شي، او یا که چیرې ستاسو په معده کې زخم وي چې هغې ته ګسټریک السر ویلی شي، او یا که چیرې د معدې سره کومه ټچ کولمه چې ده په هغې کې زخم وي چې هغې ته ډیوډینم السر ویلي. او کله هم چې تاسو خوراک کوئ یا خوراک ستاسو هضمېږي نه، خوراک ستاسو کوم چې خولې ته پیپ راغلی دی د معدې نه په هغې ته راغلی وي او تاسو ته داسې محسوسېږي چې زما په معدې نه کوم پیپ راغلی دی خولې ته، په هغه کې ریشه ریشه محسوسېږي چې دې ته په میډیکل کې ایریسیو اسوفیګایټس ویلی شي. نو که چیرې دا ټول علامات تاسو ته وي نو په سکرین باندې کوم رایزیک کپسول 40 چې لیدی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي. او د دې رایزیک 40 کپسول سایډ افیکټ او نقصانات دا دي چې دا کله تاسو اوورډوز کې مطلب په یو ځای باندې تاسو ډېر زیات استعمال کې کني دا سایډ افیکټ او دا نقصانات د دې نش برابر دي چې دا د انسان په سر باندې چکر راوستلی شي، د انسان په وجود باندې نودګي راوستلی شي، او د انسان په سر باندې در راوستلی شي، او د انسان خېټه خرابولی شي، او د انسان چې کوم د زړه رفتار دی هغه هم خرابولی شي، او د انسان چې کوم ورکوټي بول دی هغه کمولی شي، او د انسان چې کومه خوله ده هغه خشکولی شي، او د انسان په وجود باندې ریشې ځینې سرې سرې پولې هم راوستلی شي، د انسان په خېټه کې ګیس هم زیاتولی شي چې دا د دې سایډ افیکټ دي او دا د نش برابر دي. یا کله هم چې تاسو دا کپسول اوورډوز کو نو د هغې نه بعد بیا دا سایډ افیکټ راولي. او که چیرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماري وي نو په دې دوران کې به خامخا تاسو رایزیک 40 کپسول نه استعمالوئ، او یا که چیرې هم استعمالوئ نو خامخا تاسو په دې دوران کې د ډاکټر نه تپوس کوئ، ځکه چې دې کنډیشن ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي او په دې دوران کې استعمالول یې ممنوع دي. که چیرې دا کپسول تاسو واچولئ او ستاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي نو په دې دوران کې به تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ. او یا که چیرې ستاسو کومې سترګې دي او کومې ورشنډې دي هغه پرسیږي چې د هغې کومه درېیمه لیر ده، که چیرې په هغې کې انجیو ایډیما راځي یعنې پړسوب راځي نو په دې دوران کې استعمالولو نه مخکې به خامخا تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ. او یا که چیرې ستاسو په ګردو کې کوم نري نري پیپونه دي هغه پړسیږي چې هغې ته په میډیکل کې انټرټیشنل نیپرایټس ویلی شي نو په دې دوران کې هم د استعمالولو نه مخکې به تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ. او هغه زنانه چې حمل لري یا هغه زنانه چې ماشومانو لپی ورکوي یا هغه انسان چې د هغه معدې ته کینسر لګېدلی وي او د چا چې ینه خرابوي نو په دې دوران کې د استعمالولو نه مخکې به خامخا تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ. دغه شان میډیسن انفارمیشن لپاره آی ډي در سره فالو کړئ. او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.